ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی اکمل ستاسو سره دی. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د ژرندو ډولونه 42 مخ د 21 لوست دی، خو مخکې له دې چې درس ووایم په درس شروع وکړو او درس مخ ته یوسو، نو لومړی راځم باید لنډې لنډې پوښتنې د تیر درس وکړم. سمه ده؟ آفرین. ښه، زموږ تاسو تیر درس څه شی و؟ ډېر ښه، راډیو و. د راډیو په اړه ګوره موږ تاسو ډېرې خبرې وکړې، د هغو په ارزښت مو ټولې خبرې وکړې. نو راځم د هغې څخه تېرېږم هغه کوم فعالیتونه او هغه لغتونه چې تاسو نه وو زده، خپل کتاب کې مو راغلي وو، تاسو معنا نه پوهېدئ، د هغو پوښتنه کوم. سمه ده؟ ښه، هغه فعالیتونه چې موږ تاسو سره وکړل کتاب کې، تاسو هغه په خپلو کتابچو کې حل کړي دي؟ آفرین، ډېر ښه. ښه زده کوونکو، کوم لغتونه چې موږ تاسو معنا کړل هغه مو زده کړي دي؟ آفرین. ښه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو نننی لوست چې دی د ژرندو ډولونه دي. ژرنده داسې لیکل کېږي، ګورئ، ژرنده ژرنده و ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. اورېدلې مو دي؟ څه معنا؟ ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. زه لیکم تختې په مخ. سمه ده؟ ورته ګورئ، دا پاکم درته لیکمه چې ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. ژرنده وایي که د پلار ده هم په وار ده. صحیح دی؟ د څه معنا؟ ګورئ، دا اصلا متل دی. څه دی؟ متل دی. متل هغه وینا ده چې خاص ویونکی نه وي معلوم. خلک یې د خپلو خبرو د پخلي لپاره او یا هم د خپلو د خبرو د روانوالي لپاره او یا هم خپلو خبرو ته د روانوالي ورکولو لپاره متلونه کاروي. صحیح ده؟ هغوی خپلې کړنې کاروي. دلته را په یاد شو، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. دا ولې کارولی دی؟ حتما یو څه بیروبار خو به وي که نه، که د چا شخصي ژرنده وي، د پلار ژرنده هم وي، خو دی باید څنګه وي، دی نوبت مراعات کړي که نه، همداسې ده. آفرین. ښه، دلته د ژرندو په ډولونو باندې خبرې کوو. ژرنده خو پېژنو. پېژنئ ژرنده؟ پېژنئ؟ ووایه راته. آفرین. څو ډوله ژرندې پېژنئ؟ ډېر ښه. یو شی دی چې مثال لکه زه به درته ووایم چې که ووایم تاسو ته میچن. دا میچن تاسو لیدلې ده؟ لیدلې مو ده؟ آفرین. زه به یو عکس تاسو ته ښکاره کړم. دلته دوې ښځې دي په دې عکس کې. یوه میچن ده، تر څنګ ورسره غنم ایښي دي او دوی په میچن باندې غنم میدوي. ګورئ، درته معلومیږي درته. ګورئ، وینه هغه دوې ښځې دي، یوه لږ زړه ده بله لږ ځوانه ده. دوی په دغه عکس کې میچن ګډوي او غنم ورباندې میدوي. دا عکس به یوه داسې ته وځړوم دلته. صحیح ده؟ دلته به وځړوم دلته تاسو ته. دا د یو بل به هم دلته ولګوم. صحیح شو؟ ښه، دا میچن شوله. میچن ګورئ څه رقم ګډول کېږي. داسې لاندې یوه تیږه وي، غاټه دلته عکس ګورئ، دلته غاټه تیږه ده، وینئ، درنه غاټه تیږه وي، منځ کې یو لرګی راپورته وي، داسې وړکی. صحیح دی؟ میږوی غوندې. له هغې څخه دغه د بله تیږه کې بیا دوه سوري وي، دا سر باندې چې کومه تیږه د نظر هغو لاندې تیږې ته لږ وړه وي، سپکه وي. دا تیږه چې دوه سوروي لري، لاندې تیږه چې یو سوروی لري، لرګی وي په هغې کې. او دا چې تیږه دغه یو سوروی دغه بل تیږه په لرګي کې ورېښودل کېږي، دا بل لرګی چې دا یې لاس دی چې داسې ګډېږي، داسې ګډوي او غنم وربشې یا هم نورې دانې ورباندې میدوي. خو ګورئ، لکه د میچنې غنم چې کوم میده وي او وړه کېږي نه، یعنې وړېږي نه، لکه څنګه چې نورې ژرندې وړوي هغسې نه وړېږي. صحیح ده؟ ښه، اوس راځم موږ تاسو ګورئ
مختلف ژرندې لرو. ما دلته ځینې عکسونه تاسو ته راوړي دي، په دې به خبرې کوو ورباندې. صحیح ده چې دا لکه دا عکسونه څه ډول عکسونه دي، څه ډول ژرندو دي. ګورئ زه تاسو ته یو عکس ښایم. دا خو ګورئ، وینئ درته معلومیږي؟ آفرین. ګور دا یو ډول ژرندې دي چې په اوبو ګرځېږي. په چی ګرځېږي؟ په اوبو ګرځي. سمه ده. دا ژرندې چې په اوبو ګرځي، ګورئ دوی پاسه اوبه ولویږي، لکه ډېره غټه داسې ناوه وي، خو ډېره غټه. په دې کې به ډېرې په تیزۍ باندې په ډېر سرعت سره لاندې ولویږي. دا ژرنده چې کومه ده، د کوټه چې په جوړه شوي لاندې یو څرخ وي، ډېر غټ څرخ وي. صحیح ده. هغه څرخ به تاویږي، د اوبه چې په څرخ لګېږي څرخ تاووي، ډېر تیز تاووي که نه، ډېر تیز. ځکه اوبه ډېر فشار سره راځي ورباندې. دا فشار چې دی د اوبو فشار دغه څرخ ګډوي، ډېر تیز یې ګډوي. دا چې وګډولو نو دلته دغه پورته یوه ډېره غټه تیږه وي، ډېره غټه تیږه وي. دې ته پل وایي. پل داسې لیکل کېږي پیلام پل. خو دا پل دغه پل نه دی چې موږ تاسو قدم ورته وایو. دا پل نه دی، ګور دا د ژرندې پل نومېږي. غټه تیږه ده، ډېره غټه درنه تیږه ده. نو دا تیږه چې ګډېږي، د پاسه دانه ولویږي، غنم وي، جوار وي، وربشې وي، بل څه وي، بل څه چې وي، او ولویږي ډېرې کرا او دغه پل تاویږي، د پاش تاویږي. د غنم څنګه دي، دو خواته همداسې شین دي. سمه ده. ګورئ دغه د ژرندې بل پل دی، دلته مې راوړی دا ستا. تاسو ورته وګورئ، لاندې بله تیږه ده، په سر باندې دغه پل ګډېږي. وینئ دا پل ګډېږي. نو غنم چې دی په لتر ولویږي، جوار چې ولویږي، نو تاسو څه فکر کوئ چې بیا به لوړ پاتې شي؟ کله به هم پاتې نه شي. صحیح ده. دا به څنګه کې، دا به هم دلته سریښ کم درته. صحیح ده. پل صحیح دی. دا پل شو. ګورئ بل عکس مې راوړی چې لږ تازه راغلی دی، همدغه پل. ګورئ هغه دانه چې ولویږي دی، هغه دانه هم په دې عکس کې ښکارېږي. د پاسه کوم څه چې د دانه په هغو عکس رالویږي ورته، هغه هم ښکارېږي. تاسو ورته وګورئ، دې ته د اوبو ژرندې وایي. دا هغه ژرندې دي چې په اوبو باندې ګرځي او د اوبو په مرسته باندې دانه، هغه که غنم وي، جوار وي، وربشې وي، بل څه وي، څنګه ټول میده وي. دغه عکس به لرې کړم دلته په ځای به یې دا بل عکس درته ونښلوم چې دا لږ تازه دی او تاسو یې ډېر ښه لیدلی شئ. سمه ده. ښه زده کوونکو. صحیح ده. اوس تاسو ورته وګورئ، دا دی. ګورئ دلته دانه رالویږي ورته له پاسه رالویږي. دغو ځای کې دانه ډایرکټ راځي، دلته ډېر تیز ګډېږي، لاندې څرخ دی. نو بیا د غنم یا د جوار یا وربشې یا نور دانه وړوي. له هغې نه وروسته ګورئ ځینې داسې ژرندې دي چې د څرخ په ځای باندې دغسې یو ډول څرخ لري، لرګي څرخ نه لري، داسې څرخ لري چې دا څرخ هم په ډېرې تیزۍ سره ګډېږي، تاویږي او هلته د ژرندې پل تاووي. او یا مثال کولی شي په دو رقم ته د همدغو ژرندو نه موږ تاسو په بر کې هم استفاده وکړو. صحیح ده. چې کله مثال موږ تاسو بر کې استفاده کړو، داسې شیان نه هم استفاده وکړو پکې. بل ډول ژرندې دي چې ما تاسو ته عکسونه راوړي دي، هغه ژرندې چې هغه په باد باندې ګرځي. ګورئ د باد په مرسته ګرځي، لوی څرخ لري، لوړ در معلومیږي. ښه دا څرخ باد تاووي پکه غوندې. دا چې کله تاو شي، دلته بیا لاندې نور څرخونه تاویږي که نه، د باد په مرسته باندې. نو بیا دلته دانه څنګه ده، اوړوي. صحیح دی. آفرین. ګورئ دا به هم دلته څنګه کړم، بنده کړم. صحیح دی. ګورئ موږ تاسو یو بل عکس هم راوړی دلته دی. کومې ژرندې؟ د بادي ژرندې. وینئ درته معلومیږي. دا هم د بادي ژرندې یو عکس دی چې دا هم په باد باندې ګرځي، په باد باندې تاویږي او د باد په مرسته باندې موږ تاسو له دې ژرندو څخه استفاده کولی شو، ګټه ترې اخیستلی شو له دې ژرندو څخه. سمه ده. آفرین. دې ژرندې ته بادي ژرندې وایي چې د ژرندو مختلف ډولونه دي. په هغو سیمو کې دا ژرندې ډېرې کارول کېږي چې چېرته چې هغه سیمه ډېر باد ولري.
دا ژرندې ګورئ موږ تاسو داسې نشو کولی چې موږ تاسو د کلي منځ کې جوړه کړو یا د کلي یا د مثال د باغو منځ کې جوړه کړو نه په هغو ځایو کې یا په هغو سیمو کې چې هغه سیمه لږ لوړه وي یا دښته غوندې وي او ډېر باد ولري کله چې ډېر باد لري هغه سیمو کې څنګه دي دغه ژرندې ډېرې ښې راځي او ډېرې ښه استفاده ترې کولی شو بل ډول دی چې ګورئ موږ تاسو کولی شو هغه د تیلو په مرسته باندې وګډوو د تیلو په مرسته باندې لغونه استفاده وکړو د ماشین په مرسته باندې د برق په مرسته باندې صحیح ده هغه دغه ژرندې دي دغه دې ته ډېری خلک میل هم وایي صحیح دی میل هغه میل چې موږ تاسو په دې کې یعنې لکه دغه غټې آخر بولي لاندې دلته جالۍ وي پکې دا ګډېږي د جالۍ دلته تیز تیز تاویږي نو جالۍ څخه غنم که ولویږي نو غنم یې څنګه د میدېږي د آخر کې ولویږي وروسته د وزن لاندې راځي او دې خوا ته بیا څنګه دی اوړه ترې وځي دلته صحیح ده دا به هم تاسو دلته بند کړم صحیح دی ګورئ لکه موږ تاسو څومره ژرندې ګورئ یو خو موږ تاسو د ژرندو ډېر عادي ډولونه چې مخکې ډېر پخوا خلکو له هغو نه استفاده کوله هغه کوم ډول دی هغه میچن دی دا میچن دی میچن داسې په لاس تاویږي داسې زلزل تاویږي غنم به وراچوي غنم به میدوي او لاندې به نسي میده غنم میدهګۍ به باسي خو مګم دومره وړه لکه څنګه چې دا ژرنده دا ژرنده دا ژرنده بیا دا ژرنده کوي هغه یې نشي کولی یعنې میچن هغومره غنم نشي میدولی سمه ده دا په تاسو ټول پیژنئ چې په کومو سیمو کې له کوم ډول ژرند نه استفاده کېږي صحیح ده له هغې نه وروسته دغه هغه سیمې چې اوبه ډېرې ولري د اوبو په مرسته چې کومې ژرندې ګډېږي هغه بیا دا ژرندې دي لکه دا یوه ده دا ده وینې تاسو ته معلومیږي ځکه دا ډېره غټه تیږه لري ډېره درنه تیږه ده پالې چې ډېر دروند او ډېر پیرل دی نو دا د اوبو په مرسته دغه څرخ چې ګډېږي په څرخ اوبه رالوېږي بیا دغه تاویږي نو هلته دغه څرخ پل تاووي نو غنم به په اوړو بدلېږي سمه ده بل هغه ژرندې دی چې مثال د باد په مرسته باندې ګډېږي هغه سیمې چې ډېر باد ولري که نه هوا یې پراخه وي سیمه یې پراخه وي د هوا مخه نه وي بنده نو هغه کولی شي بیا د دوی ژرند نه څنګه دی استفاده وکړي چې کوم ځای کې دغه ژرندې چې وي نو هغه به هرومرو هغه سیمه باد لري صحیح ده ډېر شمال به لګېږي چې تر څو دغه پکې یا څرخونه یې تاو کړي بل دغه ژرندې دي چې په ټولو ځایونو کې په ټولو سیمو کې استفاده ترې کېدلی شي خو دا د ماشین ژرنده ده چې میل هم خلک ورته وایي د ژرندې میل دا یا د اوړو میل دا هغه ماشین دی یا هغه ژرنده ده چې دا ماشین به تیلو مصرفوي او تیلو په مرسته باندې به دا څنګه کوي دا استفاده کوو خو مګم دې ژرندو ګټه بیا دا چې دا مصرف نه لري خرچه عمر نه لري لکه څومره چې دا لري سمه ده آفرین زده کوونکو ښه موږ تاسو د ژرندو په ډولونو باندې عمومي بحث وکړو نو راتلونکي سال کې به انشاءالله د ژرندو د ډولونو دغه درس چې د یو 22 مخ سم له مخه وایو کوم لغت چې نه وي دغه معنا کوو همدغسې به مخته ځو سمه ده تاسو مو خپل کتابونه کتابچې قلمونه ټول منظم بل ساعت کې انشاءالله بیا سره راوړئ او په کور کې دغه درس یو ورې مخکې د دې تاسو تشریح کړم تاسو له مانه مخکې له ځان سره ولولئ سمه ده بیا به انشاءالله خبرې ورباندې کوو تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې